تاسې نن سبا د ټیک ټاک زمانې ته وګورئ د چا په کور کې چې ښایسته ماشوم دی لکه څرمنې سپینه ده هغه به یې ټیک ټاک ته رایستلي دغه فلټرې به پرې لګوي او دا ویډیوګانې به ترې کوي چا هم یو تور ماشوم ټیک ټاک ته راونه باسلو د اوس انسان الله رب العالمین جنت ته نه پرېږدي د اوس انسان هغه ته ویل کېږي الذي يفر في اهل الخبث هغه انسان چې د خپل کور زنانه چلی یا د خپل کور ماشومانان داسې ښایسته کي فلټرې پرې ولګوي چې خلک یې وګوري هغه لره خوښ کي مینه ورسره وکړي تاسې نن سبا د ټیک ټاک زمانې ته وګورئ د چا په کور کې چې ښایسته ماشوم دی لکه څرمنې سپینه ده هغه به یې ټیک ټاک ته رایستلي دغه فلټرې به پرې لګوي او دا ویډیوګانې به ترې کوي چا هم یو تور ماشوم ټیک ټاک ته راونه باسلو که راوباسي هغه به د فني ویډیوګانو لپاره راوباسي دا موږ د خپل ماشوم مستقبل خرابو دا خپل ماشوم موږ هلاکت طرف ته راکاږو باید په خپل ماشوم باندې موږ یو ټیلنټ زده کړو او په هغه ټیلنټ باندې موږ ټیک ټاک ته راوباسو او چې بیا وایرل شي دا حسن او جمال دا ګوره ټیلنټ نه دی دا یو ظاهري وایرل شی دی دا ختمیږي رسول الله علیه السلام فرمایي کله چې تاسې د یو جینۍ سره نکاح کوئ د حسن او ښایست دپاره مه کوئ عسا حسنهن ان یردیهن شاید د دې زنانه دا حسن ختم شي نو زه دې خلکو ته هم ویم که تا نن ماشوم د حسن دپاره ټیک ټاک ته راوباسلو او د دې ویډیوګانې وایرل کېدی خو سبا به د دې ماشوم حسن ختم شوي چې بالغ شي او بیا به دې ته وهم ولګېږي چې مخکې زه ښایسته وم ویډیوګانې مې وایرل کېدلې خلکو به راسره تصویران ایستل خو نن هغه شی نشته نن به زه بله کومه طریقه وکړم چې مغه شاندې وایرل شم نو دې ته به یو وسوسه ولګېږي دې ته به یو وهم ولګېږي زه ټولو ورونو ته دا خبره کوم خپل ماشوم نه یو پرسنالټي جوړ کړئ پرسنالټي شخصیت ته جوړ کړئ د رسول الله علیه السلام په دور کې ډېر داسې خلکو چې هغوی به د وایرل کېدو دپاره کوشش کولو بس اعتراض به پر رسول الله کو په هغه زمانه کې به لږ وایرل شول خو نن سبا هغوی نشته رسول الله علیه السلام د ځان نه پرسنالټي جوړه کړه نن هم د رسول الله علیه السلام نوم یادېږي نو د خپلو ماشومانانو باندې ټیلنټ یاد کړي چې پرسنالټي جوړ شي نه دا چې هغه یو وخت زمانې پورې وایرل جوړ شي